بله دا ده تا چې کم ځان د قصد ته خوږ کړی و کمې وینې چې دې په ځان راوستې وي نو دې ته لکه زمونږ پښتانه چې کم دی تاسو پکې دا چلونه کوئ کم په ځان وینې کله راولي ځان ووهي ځان خوږ کړي دا تاسو څه پاټونه شروع کړي دي لا اله الا الله محمد رسول الله کو ما چرته وسه پورې ما ځان خوږ کړی وي دا په هغه شپه باندې زه مراد والي یم هغه ما خدای پاکه ما تاسو ته ویلي دي چې په کم ځای باندې والم په سترګه باندې والم 5 ګنټې زما د پوزې وینه نه ودرېدله داسې ظلم خلک د غر د کافر سره نه کوي هلو السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې ملګرو ښه یې طبیعتونه یې ښه دي خیر دی شکر دی نیلم ګل تاسو ته کال کوو خو تاسو نه وای زه دومم خو ماته زما مور وی راپاسه زما خور چې دا یو غیرتي دی پته نشته چې څوک دی زه به ورته غیرتي ویم نو چې داسې د بزدلتوب خبرې کوي نه دا په زلتوب خبرې خو زه نه خو تاسو کوئ دا خبرې تاسو واورئ زه دا خبرو جواب زه بیا تاسو له زه درکوم نه ولې دا تاسو چې هر ټایم د فضول بکواس کوئ تاسو خدای پاک او تاسو به ما سره سپورټ کوئ چې ما سره عوام سپورټ کوي زما زړه غټ دی زه انشاءالله زه به همت نه بیلم نه الله دې نه کې مونږ تاسو سره داسې سپورټ نه کوو نه خیره به څه کوو خو داسې چل دی ته ما سره په دې موضوع خبرې وکړه چې یو خدا دی چې دا د خدای خبر چې د جعفر شاه چمچه ده او کوڅه شي دی پهله خو له د خبرو چل نه ورځي موضوع نه خبره چې کومه خبره هم کې نه وایه چې څه خبره ده نو هغه په میدان باندې کوه ګوره داسې چل دی ولې تا ته مراد نه دی ویلي چې ته دا ډمتوب پرېږده او توبه وباسه صحیح ده د ده دا خبره زه منم زه چې صحیح ده چې دغه دی مراد په دې باندې ما ته وایي چې ته ډمتوب پرېږده زه یې نه پرېږدم چې ما ډمتوب نه پرېښودلی د چا دا عزت ژوند نه دی خوښ زما دا عزت ژوند خوښ دی دا یو انسان دا عزت ژوند خوښ وي خو دقه شی دی که نه تاسو دا ډمتوب نه پرېښودو که نه ظالمانو مړه ځانونه مړه کوي لږو خبرې ته سوچ کوئ او د خبرې ته سوچ کوه او بیا خبره کوه نه خیر دا پرېږده ګوره جبار شاه چې څه وایي په تا پسې ته د هغې نه خبرې ولې د جعفر شاه چمچه به زه تاته ویم زه به تاته دا ونه ویم چې ته یو ټي وي چینل والی ځکه چې خبره سمه نشي کولی نو غلطه خبره مه کوه نه او دا بله خبره درته وکړم نو ته ما ولې یادې ما یاد کړی ما په هره انټرویو کې یاد کړی ګوره داسې چل دی نیلم ګل چې څه قصه شوې ده د هغې ټول حقیقت بیان که نور بکواس پرېږدوه سر به ځان له څه خوږومه یا به تاسو له سره خوږومه دا جعفر شاه چمچه ده چېرته هغه ورته ویلي دي چې په دې پسې راشه لایف او دغه شانتې چې په دې باندې الزامات ولګوه چې د دې نه نو صحیح ده که نه زه ته قسم وخوره چې زما د 35 لاک بنګله نشته او زما هر څه دي زما چې د خدای نه پټ د انسان نشي پټېدی زما د هر یو د اکټر نه تپوس وکړه که هغه جنۍ وي که هغه هلک وي تپوس کولی شي چې زما د کرایې کور دی او نو دلته چې ستا کور و او یو په هغه دغه کې په کوم ځای کې په اسلام آباد کې چې د کور و دلته کې هم زما د کرایې کور و په شیخ ملتون کې او په اسلام آباد کې هم زما د کرایې کور و نه نو دا خو نو په تا پسې چې ویډیو کوي انشاءالله چې کومه ویډیو ما هغو کوي نو زه به راځم او زه به د هغې ویډیو لایف په لایف باندې جواب ورکوم نه او بل کوم ستاسو کوم وکیل چې و وکیل صاحب چې و هغه چې ویل چې زه معلومات کوم چې دا څنګه ده په هغې چې به که تا کوم الزامات لګولي وو هغه قصه هم روانه وه نه دا وکیل دی که دا بدماش دی دا چې پرون د مراد سره راتللو او پرون د بدماشي کوله د پرون زما په کس غزار کو د په ما باندې غزار کوو نه نو ته ما ته په هر وخت کې دا جبار شاه ولې یادې زه په جبار شاه څه وکړم زه جبار شاه پیژنم نه نو دا په خپله باندې ګیدړان دي زه به ورته ګیدړان ویم زه به ورته سړي نه ویم ځکه لکه د ګیدړانو په شانتې پټېږي او په ما باندې الزامات لګوي نه نو ولې ته قسم وخوره تا نه ویل چې زما دا کم کور او ګاډی چې دي دا زما خپل دي ګاډی مې یاد کړی دی چې ګاډی زما خپل دی ما کور نه دی یاد کړی دغه پرېږده او بله دا ده تا چې کم ځان د قصد ته خوږ کړی و
کمې وینې چې دې په ځان راوستې وي نو دې ته لکه زمونږ پښتانه چې کم دی تاسو پکې دا چلونه کوئ کم په ځان ویني کله راولي ځان ووهي ځان خوږ کړي دا تاسو څه پاټونه شروع کړي دي لا اله الا الله محمد رسول الله کو ما چرته وسه پورې ما ځان خوږ کړی وي دا په هغه شپه باندې زه مراد والی یم هغه ما خدای پاکه ما تاسو ته ویلي دي چې په کم ځای باندې والي ما په سترګه باندې والم 5 ګنټې زما د پوزې وینه نه ودرېدله داسې ظلم خلک د غر د کافر سره نه کوي لکه څنګه چې مراد ما سره کو نه نو ولې دا مراد د خاوند نه و دې ته خاوند وایي د دې نه خاوند نه د دې نه خو یو سپېښه وي بړواګان خلک دي کنجران خلک دي بل څه ذریعه نشته دی د پیسو ذریعه د پیدا کېدو ذریعه صرف ښځې دي زه صحیح داسې یو تپوس درنه کومه لکه که په کمه ورځ دا مراد چې دی که دا مړ شو نو بیا سم هغه ورځ خو به زما د اختر وي زما به د خوشحالۍ وي کو زما د وسه کېږي او کو زما د وسه نه کېږي زه به د خپل د طرفه کو زما دوه دیګه د وسه کېږي او کو درې دیګه زما د وسه کېدل زه بس صحیح داسې دماغ خرابول کې خو دا راته وایي په اخره کې کم خپل مینهوالو له څه پیغام ورکې نو ورکوله خو زه انشاءالله زه د خدای نه زه ستاسو نه مدد غواړم ما سره به سپورټ کوئ زما د انټرویو دومره شیر کوي چې د ګیدړانو ته ورسي صحیح ده که نه صحیح ده جی ستاسو خوښه او بیا به انشاءالله بیا ګپ ولګو صحیح ده مننه نو ملګرو دغه د نیلم ګل کم کال چې و هغه چې کم ما جوړ کړی و هغه تاسو سره ما شریک کو په کم کې که مونږ نن سبا وګورو کم په پاکستان خاص کر خیبر پښتونخوا کې چې هغو کم بکواس شروع کړی دی کم زموږ پښتانه چې دي هغه په شرمونو باندې وشرمول هغه هم ستاسو وړاندې ده نو داسې کم دی هغه ورځ په ورځ راپاسي او داسې بکواسونه چې کم دی هغه کوي چې د هغې سره زموږ د پښتنو کم عزت چې دی هغه په خاورو کې نیلام کیږي نو دغه ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاویږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان